اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې عجب ګل شباني ته وویل چې د پرخې په مرکې دې بیا لاړه شي ترڅو دوی ته معلومه شي چې د پرخې کورنۍ وغوښتی او کبانه کوي. اوس به دا واورو چې سلګۍ د دوی کور ته د چا په راتلو خوشحاله ده. ترورې هغه وګوره څوک راغله. وی قربان شمه، دا خو نادیه او عبدالرحیم دواړه راغلل. شکر خدایا شکر. راځئ راځئ. عبدالرحیم زویا ولې په دروازه کې ودرېدې؟ راځه کنه، پردي خو کور کې څوک نشته دی. بس نه ویل کېږي ترورې، زه پوهېږم چې پردي به څوک نه وي، خو بیا هم نادیه لورې ستړې مه شې، قربان دې شمه، بلا دې واخلمه. ژوندی اوسې مورې، ژوندی اوسې. نادیه په خیر خو راغلې؟ ښاده شي سلګۍ، ښاده شي. عبدالرحیم زویا تم په خیر راغلې؟ ژوندی اوسې ترورې. راځئ راځئ دلته کښېنئ. نادیه دا بالښت دې څنګه کېده؟ سلګۍ ځان مه تکلیفوه، څه مېلمانه خو نه یم. رښتیا وایي که نه، دا خو زموږ خپل کور دی، موږ چې راځو موږ سره به ځان نه په تکلیفوئ. په دواړو سترګو ستاسو خپل کور دی، خو ستاسو په راتګ موږ دومره خوشحالیږو چې نه پوهېږو ستاسو قدر څنګه وکړو. نادیه خو بیا هم لور مې ده، خو دا چې ته ورسره راغلی ستا قدر ډېر پکار ده. او رښتیا نادیه لورې دا څنګه ښایسته بنین دی په غاړه دی، ستا هم او د عبدالرحیم هم دواړه یو شان. هو مورې، دا خو زه او دا تللی وو، د ولسوالۍ په بازار کې مو واخیسته. ښه نو دا خو به بیا قیمت هم شوي. او یو څه قیمته وشو، خو د مور سره د خدای خو وکړي موږ ته پیسې راکړې وې او ویلې چې هر څه په خپله خوښه واخلئ. نو موږ هم لاړو، هم ځان ته واخیسته او هم ترور ته. او بله واورئ، د نادیه سره خو د ځان غم نه و، زما د مور ور سره ډېر غم و چې د هغې جرابې نشته. بس نو چې یو د بل قدر کوي نو خدای به یې نه خفه کوي. سلګۍ ته دلته په خبرو شوې، ځه لاړه شه د چای غم وکړه. سمه ده ترورې. نادیه تاسو خبرې کوئ، زه بیرته راځم. ورځه ورځه، موږ ناست یو. مورې ژمی دی، داسې جامې تا ته هم پکار وې. هی هی لورې زموږ غم مه کوه، دا چې ته خوشحاله یې زه خوشحاله یم. خدای دې د راضیه سره ښه وکړي چې زما په لور پام کوي. ترورې پام به پې ولې نه کوي، زموږ خو ټول کور پام د نادیه راټول دی، او چې دا هم لا څوک خفه کړي نو بیا به په هغه کور کې پاتې سي. زموږ په کور کې خو ستا په شان یو مې مور ده او یوه انګور، نور نو څوک کمه دي، او ستا هم دغه شان یو ته یوه د انګور. فکر نه کومه که تر منځ مو کومه خبره راشي. مطلب شه څنګه ټپوس غوندې نیغ په تیږه راته کېناستې؟ پاسه کار کوه. عجب ګله بس دی که نه، زه هم په دې کار کولو زارې کړم. ظالمانو ته وګوره، په دې شین ژمي کې مې کالي ټول خولې دي. د خدای دپاره په ما لږ رحم وکئ، تر څو پورې به زه داسې سزاوار یم. ته د رحم لایق نه یې، دا د سربند کار به اوس خلاص و، خو تا خدای والي که په بم نه وی الوزولی. اوس دا فریادونه ما ته مه کوه، زه اوس ستا د خوشي کېدو د ماف کېدو واک نه لرم. زما دنده یوازې ستا څارنه ده بس. وی خدایا، داسې بده ورځ خو ما په ټول ژوند کې هم چېرته نه وه لیدلې. هغه دی انجینر صاحب فرید راغی، خپله خبره ورسره وکړه. انجینر صاحب فریده کار به بیا وروسته وګوري، ته راشه یې وارې دا د مطلب شاه خبره خلاصه کړه. درغلم. مطلب شاه اوس چې هر څه وې نو انجینر صاحب فرید ته یې وویوه
ما ته شکایت ونه کړې ښه ته ما ته سپارلی هم دې سړي او رانه به دې خلاصوي هم دا سړی خیرت خدای که نه عجب ګل کاکا څه خبره روانه ده انجینر صاحب زه به درته ووایم ښه ده چې راغلې زه خو ګوره څه وړوکی سړی نیم ستاسو د شورا اپوزیسیون یم اپوزیسیون او دلته راباندې داسې درانه درانه کارونه کېږي بس دی که نه بیا به زما سزا خو به اوس ختمه مطلب شه صبر وکه ستا سزا به تر هغې پورې وي چې کله د سربند کار خلاص شي او د سربند کار چې خلاص شوی نه وي ته به پکې کار کې ځکه چې تا داسې ظلم کړی دی چې هېڅ د منلو نه دی دا خو ښه چې دلته د بم او لیتو په وخت کې څوک ونه که نه نو خدای مکه ځاني زیان به یې هم اړولی و انجینر صاحب فریده وایم زه بې کسه او بې وسه لیدلم ځکه راسره دا ظلمونه کوئ خو هغه ملک ته هېڅوک هم څه نه وایي بېغمه شه مطلب شه د هغه نه به هم خبر شي د شورا قانون د ټولو دپاره یو شانتې دی دا اوس هم مونږ د ملک ځای ته په خیر روان یو وا دې اورېدل زه نو اوس به یې دمم جوړه شوي او قناعت به دې م کړی کار ته ملا وتړه کار ته چې ورځ روانه ده راځي نه نام خدا پرخې تا خدا سه جامې ګنډلې چې خلک ورته ګوته په غاښ پاتې کېږي خدای دې له بد نظره وساته آمین آمین تاسو سره شبانې کانی دا خو ستاسو برکت دی چې ماته د جامو ګنډلو چل ښایې خو رښتیا ته ولې کار نه کوې ته وګوره د مرکز ښځې لګیا دي جامې ګنډي او ته همداسې اوزګاره ناستې ولې هسې اوزګاره نه یمه خو ستا د کار لیدنه مې کوله چې نام خدا ښایسته جامې ګنډې رښتیا پرخې مور به دې کور کې او هغه کور کې خو پوښتنه دې ولې وکړه غواړم چې تاسو کره لاړه شم او مور سره دې خبرې وکړمه شبانې کانی که همداسې تلل غواړې نو 20 وارې لاړه شه خو که ستا اراده یي چې زما مرکې ته لاړه شې نو بیا ځان مه ستړی کوه وی ولې برخې ستاسو کورنۍ خو وخت غوښتی و که نه وخت یې غوښتی و خو دا خبره زما د کورنۍ نه زما پورې ده زه دې وخت کې د واده په هکله فکر هم نشم کولی په څه وجه ولې شبانۍ کانی په خپله ښه پوهېږې چې ما ته یو ترخه تجربه وشوه زړور زموږ د کور مخې ته ډزې وکړلې نو اوس چې څوک راته د واده نوم اخلي راباندې بد لګي پرخې ګوره لورې که زړور ستا د کور مخې ته ډزې وکړلې نو ټول ورباندې تو لعنت وویل او بیا زړور خو ستا سیال هم نو خو شکر دی عبید دې سیال دی هغه هم د مدرسې شاګرد دی او تم او بیا زم در سره په مرکز کې کار کومه زموږ د کورنۍ به تا ته هېڅ بد نه رسي د خیر سره واده نه وروسته به خپل سبق هم وې مرکز ته به هم راځې او ګوره چې کله ته د عبید سره واده وکړې نو د زړور خان د تنګولو نه به هم خلاصه شي که ته داسې په کور کې کښېنې نو خلک به فکر کوي چې د زړور نه وډار شوه ولې ځان ته په زوره غم ګورې څه ووایم شبانۍ کانې نو زما زړه ته دا خبرې نه غورځېږي چې ګوندې دا وخت د زما د واده لپاره مناسب وي یا لورې ګوره موقع ده ستا دپاره ځان له غمه خلاص که هسې نه خدای مکه سبا بله لانجه درته جوړه نه شي زما په خبرو باندې فکر وکړه وایه که نه سرداره که تاسو خو چې کله هم زما ځای ته راځئ د خیر خبر نه راوړئ یا زما نیولو پسې راځئ یا د کور سیزلو پسې خو مطلب زما تاوان پسې راځئ ملک صاحب که رښتیا درته ووایم نو دغه شان راتګ زمونږ هم نه خوښېږي چې هر ځل تا ته راشو
او در سره خبرې وکړو، خو چې ته داسې کارونه کې نو موږ خامخا مجبور یو چې ستا دیرې ته راشو. ما بیا څه کړي؟ وسلوال خو هغوی لاړه، نور نو څه غواړئ؟ ملک صاحب خبره سربند ته د بمې خودو ده. د بمې خودوی ما سره څه؟ چې چا بمې خو ورسئ د ګریوان یې ونیسئ، او که نه په کلي کې چا په چرګ هم ګزار وکړو نو راځئ او ما د ګریوان نیسئ. ملک صاحب ګوره موږ چې تا پسې راغلي نو موږ پوره تحقیق کړی، معلومات هم کړی دی چې دا کار ستا په امر شوی دی. رښتیا وایي ملک صاحب، هغه هوښیاران هم وایي چې اوږه ونه خورې د خولې نه د بوی نه ځي. سربند ته په بم ایښودو کې ته ملامته شوی او هغه بم ډېر زیان هم رسولی دی او دا تاوان شورا ته دی. او تاسو ته خو معلومه ده چې د شورا پیسې د ټولو شریکې دي. ښه نو زه څه وکړم؟ ملک صاحب خبره د تاوان ده چې کوم کار ستا په امر شوی نو ته د هغې ذمهوار یې. اوس موږ همدې لپاره راغلي یو چې ته دغه د سربند تاوان ومنې، او چې تاوان دې ومنه نو موږ به داسې فکر وکړو چې نه څه تلي او نه راغلي. سرداره که ستا مغزه خراب دي، هسې تاوان ومنم؟ زه خو څه لیونی نه یم او زما د سربند سره بدي څه ده؟ زه ولې نه غواړم چې سربند جوړ شي. ملک صاحب دا علت خو تا ته خپله معلوم دی، ولې په مونږ وې؟ وی وایه په ما به بېځایه تورونه نه پورې کوئ. ښه واوره نو، ته ځکه نه غواړې چې سربند جوړ شي چې هلته شاړې ځمکې آبادېږي، او چې شاړه ځمکه آباده شوه بیا ته غصب کولی نه شي. فریده غلی شه، غلی شه، په ځای کې مې ناست دی، که نه نو ما به ستاسو د ټولو د خولې خوند برابر کړی و. ملک صاحب غصې ته حاجت نشته دی، خبره په خبرو خلاصیږي. موږ ستا په هکله پوره ثبوتونه لرو، بیا راغلي یو او موږ نه غواړو چې ته وشرمېږې، نو ځکه همدا 3 کسه راغلي یو. نو خیر دې په همدې کې دی چې تاوان ومنې. نه منم. تاسو ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه. شباني تا خو ډېر وخت تېر که، زه نور په کور کې په انتظار ستړی شوم چې شبانه به د پرخې له کوره کله راځي. اوس وایه د پرخې کور ته ورغلی وې او که نه؟ نه د پرخې کور ته نه وم تللی. وی شیطانه کور دې وراشه، ولې تا له زما خبره نه ښکاري که څنګه؟ درته مې ونه ویل چې د پرخې کره ورشه په مرکه باندې، خو تا لکه چې زما خبره په یو غوږ واورېده او په بل غوږ دې ویسته. خدای دې نه کړي چې ستا خبره به زما له یاده وځي. د عبد پلاره زما خبره خو واوره که نه، د پرخې کره تلو ته حاجت پاتې نه شو. څنګه حاجت پاتې نه شو؟ هغوی سوال جواب راولېږه؟ سوال جواب یې نه دی رالېږلی، خو ما پرخه په مرکز کې ولیده، د هغې سره مې خبرې وکړلې، نو پرخې راته خبره خلاصه کړه. دا خبرې د ماشومانو کار نه دی چې ته یې پرخې سره یادې، د هغې د مور او پلار سره خبره یاده که. وا د عبد پلاره ژوند د پرخې دی، نو خوښ هم د پرخې ده، په همدې خاطر ما خبره نیغ په نیغه د پرخې سره یاده که. ښه اوس پرېږده دا کیسې دي، دا راته ووایه چې څه درته ویل؟ پرخې ویل چې زما واده ته اراده نشته. ما ویل چې همداسې جواب به درکوي. شباني د دې نه بعد به ته اوس وګورې د شورا والا باندې دا خبره مخکې بونځم نو پرېږدم یې کله. کلار کېنه، شورا ته حاجت نشته دی. وایي شورا ته حاجت نشته؟ څنګه نشته دی؟ ما چې دا دومره خواري وکړه د ولایته پورې لاړم، سړی مې پیدا که، بندي شو، هغه هر څه اوبه مې وړه. حاجت ځکه نشته دی چې ما د پرخې سره خبرې وکړلې، قناعت مې ورکړ، د هغې خبره هم سمې وې، خو چې ما ورته خبرې وکړلې څه ناڅه نرمه شوه. که خدای کول نو واده ته به غاړه کېږدي، هغه هم له عابد سره. او که ته داسې زر تر زره خبره شورا ته وباسي او سخته کې، نو کیدای شي چې پرخه په انکار مجبوره شي، ځکه چې نکاح په زور باندې نه کېږي، نکاح د رضا کار دی. سمه ده، خو بیا هم خبره یادول غواړي چې څه خواري زموږ له خوا نه شي او څه د شورا له خوا نه، نو کیدای شي چې پرخه زموږ د کور انګور شي، هغه هم ډېره زر، او چې داسې ورته موږ داسې سس کېږو
نو خدای خبر شه چې هغه زموږ د کور په دروازه قدم کیږي، هغه هم د ناوې په جوړه کې. سلګۍ خبر شوم چې مونږ کره عبدالرحیم او نادیه راغلي وو راغلی وو، ستا پوښتنه یې وکړه، خو بس ته د کوره وتلی وې نو. ښه کاش چې لږ ایثار شوی وی، دواړه به مې اوس لیدلي وو. او رښتیا عبدالرحیم خو ورسره کله نه و راغلی چې دا نن ورسره څنګه راغلی و؟ اوس خو ورسره هغه هر ځای ته ځي، تر دې چې بازار ته م ورسره تللی و. څه بازار ته؟ د څه شي دپاره؟ بس خو تلي وو نو، سودا مودا به یې کوله. نو څه شی اخیسته؟ د کور سودا خو زیاتره وخت ملا صاحب راوړي، هرومرو دواړو ځان ته څه شي اخیسته؟ خامخا به تاسو ته ویلي، خو ته ځان منکری. څه کې نو بس خپل کار یې دی. نه که نه چې هغوی بازار ته تلی شي، ولې زه او ته نه شو تلی؟ زما او ستا تګ پرېږده، ضرور نه ده چې موږ خلکو سره سیالي وکړو. زماړې خلکو سره سیالي وکړو؟ ته خو بیخي د مور نه مې ډارېږې وله. زه خو وایم چې جمع دی که نه، چې دواړه بازار ته لاړ شو او ښه ګرم ګرم بنینونه واخلو. عبدالرحیم او نادیه هم بنیانونه اخیستي وو او هغه بنیانونه د ترور ډېر خوښ شو. ښه خو تا ما ته نه ویلو. ما ځکه نه ویل چې ته دا فکر ونه کړې چې ګوندې زه د ځان لپاره څه شی غواړم. سلګۍ نو زه خو در باندې پوهېږم که نه چې ستا دا نیت نه دی، خو زه به درته ښایسته بنینونه اخلم، هم تا ته هم ځان ته هم مې مور ته. بس ستا خپله خوښه، خو چې هر څه کې د مور نه اجازه واخله، هسې نه چې ته شیان کور ته راوړې او بیا د ورباندې مور غوسه یي. واه نو ولې به غوسه یي؟ خو د هغې په خوښه کار کوم که نه. ولې تا ونه ویل چې بنینونه زما د مور خوښ شوي؟ سږکال دا جمع څومره سخت دی، بنینونو ته ضرورت هم ډېر دی. ما وویل چې د هغې خوښ شو او ضرورت هم ورته شته، خو بیا هم د مور د اجازې پرته یو کار هم ونه کړي، خدای مکه په کور کې کومه ستونزه جوړه نه شي. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې پرخې شبانې ته له واده کولو انکار وکړ. د هغې د انکار وجه د زړور خان ناوړه کارونه دي. خو که چېرته د پرخې په څېر کم عمره جنکۍ واده شي، نو کومو ستونزو سره مخ کېږي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 02083 33 55 020 شپږ شپېته 33 15